السلام علیکم ګرانو مینوالو. پروګرام دی ورک منظرونه پرانی پروګرام کې موږ سره وتلې سندرغاړي ساجدوان صاحب موجود دي چې د هغه د ژوند او د فن باره کې به دغه نه موږ پوښتنې کوو. دوی خو په خپل پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایم او تاسو یو جهان مننه چې تاسو پرې لنډ تنګ وخت مونږ وکړ. ډېره مننه، یو جهان مننه. شکریہ هماله بلال صاحب په کار چې ستاسو ادا کوم ځکه چې د دومره موسیقیاتو باوجود تا زموږ ډېرې ته راتګ وکړو او دا سولې زیدې زما قیمتي کړي چې زه ستا د احسانونه کوم. ډېره مننه. خوشحاله آباد اوسئ. څنګه ستاسو ماشاءالله یو نوم دی، یو پهچان دی؟ دغه پهچان دغه نوم ستاسو څنګه جوړ شو؟ دغه شوق مو څنګه روچت شو چې تاسو په موسیقۍ کې قدم کېښودو؟ زما بنیادي څیز چې و هغه شعر و شاعري. لکه اول ستاسو د شعر او شاعرۍ؟ زما د شعر او شاعرۍ طرف ته رجحان و. ما به شاعري کوله. زما یو ملګری دی محمد علي نامې ده. محمد علي. او الله دې وکړي چې راشي د هغوی نه بیا تاسو تاثرات هم واخلئ. نو زما کلامونو ته به بیا هغه د خپل اواز جامه چې وه هغه به یې اغوسته. مختلف محفلونو کې به هغه زما کلامونه وي، هغه ته داسې لږ د ستار هم یاد و. نو زه به ورسره داسې کله داسې د شوقیه ته ورلالم نو زه به ناست وم، زما به عوامو کې ناست وه، هغوی به له جیب زما کلامونه ویلي. بیا یو ځای کې داسې حالات جوړ شو چې هغه کسانو زه مجبوره کړم یاره مهرباني وکړه چې دومره ستا شاعري ده او تا لیکلي دي نو دومره نه لکه زه په دې خبرو باندې نه پوهېږم، دا د دې کار دی. خیر زه یې مجبوره کړم چې کېناستم نو زما لی چې و نو هغه برابر لکه داسې څه تکلیف ما ته نه و چې هغه ورګډ شوی یم تر اوسه پورې نو بیا په دې کې کېده مختلف داسې شوقیه پروګرامونه وو، بیا داسې ساوند سیسټم چې چېرته و داسې یو څو پروګرامونه جوړ شو نو خلکو دغه وکړل، لیدل کتلي شو، پهچان لږ ډېر جوړ کړم. بیا به داسې شوقیه څوک راتله نو ورسره به تلم. اوس تر د هغه حد نه ولې تر دې حده پورې ستاسو ماشاءالله چې سټرګل وکړو خدای پاک یو څنګه درکړه هغه روانه ده. په دغه مسلسل کې تاسو چې کوم نه کله قدم ایښودو په موسیقۍ کې نو داسې کومه سندره وه چې تاسو هغه دې ویلې وه؟ زما یو البم و سن 2002 یعنې 2002 کې لومړی او هغه شوی و. هغه ما یو ځای کې پروګرام کړی و نو د ارم کالونۍ کې یو محترم دی شوکت علي صاحب او هغوی په هغه پروګرام کې ناست و. بس زه خوښ شوم، ما ته ویې یاره زه ستا نه کیسټ کوم. په هغه وخت کې دا د ټیپ کیسټ یې باندې دا سیډي هم داسې خاص نه وه راغلې. هغه کیسټ وشو نو هغه بیا شالیمار کیسټ هاوس چې بیا دې پېښور نه هغې ریلیز کړ نو هغه وخت سره شهنشاه باچا طارق معشوقین الله دې ورله جنتونه ورکړي نو دین د موسیقۍ په میدان کې نو باقاعده کیسټ چې زما راغی چې څنګه د نورو علاقو ته نشم ویلی دروغجن به شم، خو چې د مردان خبره راشي نو زما کیسټ هغې سره څنګ په څنګ په یو دغه باندې منډه والې وه. او بلکې بیا د هغې نه یو ګانه چې ده نو هغه د شاید د یو فلم ته لاړه، هغه فلم نوم و زما د خړو جامو ولاړه او دغه ګانې بول ده چې د هغې شاعري هم زما وه او ویلې ما و چې ملګرو نه یې عجیبه شان ناروا کړې ده، یار د رقیب سره زما د سر سودا کړې ده. نو دې باندې بیا چې دې زما تر ډېره حده چې دی نو په ټولو مینهوالو لیدونکو پښتنو کې چې دی نو په ډېره حده زما پهچان جوړ شو. تاسو عمر څومره دی؟ یاره زما تاریخ پیدایش چې دی نو هغه 1900 یعنی 1977 زما پیدایش ته نو اوس تر اوسه پرې ما هم حساب کتاب نه یم کړی. نو اوس د ګران کتونکي اورېدونکي حساب کتاب کړي چې دا څومره جوړېږي. 1977 زما پیدایش دی. دغه ستاسو پیدایش دی. البم ته څونه مارکېټ ته څونه البم یې راغلي تقریبا څومره؟ یاره تقریبا 2 ما سیري کړي دي او داسې 10-12 پورې به مې د ټیپ دا کړي نو بس بیا ماحول داسې جوړ شي چې
د ټیپ هغې پسې سی ډي رالو د سی ډي نه کار بیا د هغه ته حواله شو دغې میمونکاتو نږدې ته خبره راغله نو هغه کار خو ودرېدو نو اوس هم زه یا په خپل کار کې نږدې لګیا یم خو بس یو ایټم یو غالب به وشي او هغه هم ستاسو دغه شانتې دې چینلو په وساطت باندې په دې یوټیوب او په دې فیسبوک او په دې وساطت باندې هغه چې دین عوامو ته رسي کله چې سوشل میډیا رااله نو په دې کې ماشاءالله ډېر تکړه لکان د کشان ډېر تکړه خلک راپاسېدل او یو struggle وکړو یو کار شروع کړو نو دغه شان ستاسو ورته یا نور کمیونټي بیګا چې د مخکې وځي او دې نه به طریقه کار هم لاسه کېږي یوټیوب چې راغی فیسبوک راغی نو زه وایم چې اوس به زه دا نه یم چېرې یو چینل زه ونه غوښتم او دغه هغه ویډیو چې ده نو هغه روکه شوې بالکل ستاسو نو د دې یو ډېر اهم کردار دی بلکې یو پښتو بل چې د پښتنو کوم ټیلنټ دی نو خیبر ټي وي داسې نور دي هغې تر خپله حده تر خپله وسه کوم حد چې و هغې ادا کړو خو دوی بیا ډېر ادا کړو دوی ډېر ادا کړه هغه ورسېد پښتو او پښتون بچی د پښتون ټیلنټ دی هر ځای ته ورسېد په ما باندې سوال وشو د دې موجوده موسیقۍ حواله باندې چې یاره کله چې دا موسیقي پاک شو ډیجیټل شوه نو دا ښه طرف ته لاړه که نه دا ختمه شوه دغه سوال یو مونږ راته نو ښه زه درنه مخکې نو دا د دې دواړه کوي لکه ما خپل هم دې کې دغه وویل کوم چې د رباب تبلې او هارمونیم کنارت د هغې سره چې کومې غزلې شوې وي کومې کیسټې شوې وي هغه ته 20 کاله مسلسل اوره دا نه بوج کېږي لکه ریډیو پاکستان پېښور یا داسې د نورو اف ام والا سره به نو باقاعده به تا ځان ته متوجه کړي ته به وایې چې وویلې او دا چې دی نو دا څه ډسپوزیبل غوندې کار دی دا داسې چې ته هر څومره ښه نه ښه کلام ووایې خو د هغې ډېر کم عمر وي عمر یې کم وي خو یو کار شته تاسو ته مو وي دواړه اخلي که نه یو ښه صفت یې شته چې لکه پښتو دی په هر څه ومنله زه په خپل یو فنکار یم زه په ټول پاکستان کې ګرځم کراچۍ ته ځم لاهور ته ځم پنډۍ ته ځم د پنجابیانو پروګرامونو له فیسټیوالو له تلیم د سرکار د طرفه په سرکاري توګه فیسټیوالو له ځم نو باقاعده هلته کې کابل د اوبو د او نه پښتو نه ورځي خو دا وله خامخا ورځي استاد جي دې شیرینو جو ہے وہ سنائے لاړ شه پېښور ته نو دا ده چې ستاسو خبره په خپل کې صحیح ده لکه څومره چې کوم سندرغاړي دي د یوټیوب نه هغوی رالل پښتو ته هغوی سندرې نه وي دا ډېر لکه اسمانه ته ته وګورې داسې نور ملګرو نه موجوده شیان ناروا کړې ده دا زما جنوبي دغه مینهوال به زمزمه کوم ستاسو بالکل د اسکایي او پټۍ به یو فنکاران ورته انتره وایي او شاعران ورته شعر وایي نو بس زه اسکایي او یو کړی به ورته پکې زمزمه کوم ملګرو نه مې عجیبه شان ناروا کړې ده یار د رقیب سره زما د سر سودا کړې ده ملګرو نه مې عجیبه شان ناروا کړې ده یار د رقیب سره زما د سر سودا کړې ده هغوی په خپله اوس د یو بل تهمتونه وړي هغوی په خپله اوس د یو بل تهمتونه وړي چا چې د چا په بېوسۍ پورې خندا کړې ده یار د رقیب سره زما د سر سودا کړې ده نن سبا کوم هلکان چې دي نوې پوه دی که نه هغوی یو شوق دی د هغوی یو جنون دی چېرې زه به ځان یا د فلم ته رسومه دغه ګانه به زه ویمه یا به زه لکه دا یا هغه کوم د دغه جنون په وجه هغوی خپلې پیسې هم لګوي او دغه مقام ته هم رسي نو دغه د تاسو په کوم نظر ګورئ دا پښتانه اکثر یو خبره کوي د شوق قیمت نشته دا حقیقت خبره نو دا سلب د وختونه دا په ما باندې راغلي دي تېر شوي دي
بل اوس په هر څنګه فنکار دی هغه دې حد ته رسېدلی دی عمده خبره ده عمدې حد ته هغه رسېدلی دی او بل دې خلکو ته زه په ځوان لاسي سلام کوم ځوان لاسي ورته سلام کوم چې دوی راځي او پیسې هم خپلې لګوي وخت هم خپل خرابوي او خدمت د پښتو کوي زبردست نو د ستاینې وړ دي لګوي او د ستاینې وړ دي او باقي د شوق قیمت نشته قانون مینوالو پروګرام دی روک منځلونه په روک منځلونو کې نن موږ سره مشر محمد سجید روان صاحب چې ډېر خوږ سندرغاړی دی د هغې ځای کې موږ ناست یو د هغې مرکه موږ سره روان ده سایي صاحب کوم سندرغاړي چې دي نن سبا د هغې خو هغه روزګار چې زه به ووایم چې ولاړ دی نه هغې سره حکومت سره امداد کوي نه د هغې سره داسې بل هنر زده دی دکه فن و هغه فن هم چې کوم دی نو ختم شو څنګه ختم شو دوی مارکیټ ختم شو مارکیټ ختم شو سیډي وه سیډي ختمه شوه هر څه ختم شو کله چې د ټیپ د کیسټو دور و یا د سیډي دور و نو هلته به هغې ته دوکانونو د دوکاندارانو به دا سوچ یاره زه د دې فلاني فنکار نه کیسټ وکړم نو هغه به د خپلې مزدورۍ لپاره کوم نو په هغې کې به د ډېرو خلکو رزق و رزق پایکې روان د هغې کې د ډېرو خلکو رزق داسې چې یو خو د هغه فنکار و سره په هغې کې هغه سره څومره موزیشن لګېده د هغې خلکو پکې ځان له ووه بیا چې خاصېدو چې چا به ریلیز کړو بل دوکاندار ته به تلم مردان ته راغی کوواټ ته لړ پېښور چارسده صوابې نو د فنکار سره د ډېرو خلکو رزق چې دی نو دا ختم شو اوس خو داسې حساب کتاب دی چې کوم نوموړي فنکاران دي نو هغوی ته خو د انا مسله جوړه کړې ده یاره زه به اوس لږم او لکه په خپل خرچ باندې به زه یو کلام کوم یو غزل به کوم او بیا به راځي او بیا به ځکه هغه عادت شوی داسې هغه مخکې د هغه نه ګیله پکار هم نه ده هغه ټیک لګیا دی خو دې خوا د وخت تقاضې هم داسې دي چې دې سره به چلېږي چې د وخت سره نه ځي نو بیا په دې مزل کې ته پاتې کېږي ستاسو خبره منزلونه نو بس په دې منزلونو کې به روک شي خو دې ته به ونه رسي چې دې وخت سره ته تګ نه کوې نو پکار دی چې د چا ورته مخکې خیال وي او شو کې کېږي نو بیا یې د وخت سره روان شي وخت سره تلل پکار دی تاسو کوم په بومبې کې چې وګورئ چې د شعر شاعرۍ سره موږ هم تعلق ساتلی دی نو زه وایم چې دغه مینوال ستاسو هغه شعري چې کومه ده وړاندې کړو د شعر او شاعرۍ حوالې سره ما خبره کړې ده زه خپل د دوو کتابونو خالق یم ماشاءالله چې یو نیمګړې نیمه خوا یو کتاب او ناشوني نو هغه به چې ډېر ځای کې ما سره دي نو تاسو یې ګرانو کتونکو ته لومبې دا یو دی که نه لومبې دا یو دی یقینا چې دا سایي صاحب لومبې کتاب دی نیمګړې نیمه خوا 96 کې دا شوی دا دویم کتاب د سایي صاحب چې د دې نوم دی ناشوني یقینا چې تاسو وکتل سایي صاحب کتابونه هم چې کوم دي نو مارکېټ ته راغلي دي چاپ شوي دي دې نه علاوه چې کوم دي دې سره به نور هم داسې مواد دي چې یا به نی راغلي یا به نی چاپ شوي به نی سایي صاحب تاسو چې کوم دا کتابونه چاپ کړي دي نه علاوه چې کوم تاسو سره نور کوم مواد دي انشاءالله چې ډېر ژر به عوامو ته ورسي او ډېر ژر به داسې زه وایم چې د 2020 کې به هغه انشاءالله چې په مارکېټ کې به دستیاب وي خو ستاسو ذهني طور باندې داسې ذهني طور داسې وي چې یاره بل کتاب چاپولو ته ذهني طور تاسو تیار وي زما زړه زما ذهن خو وایي چې په هفته کې نوی کتاب راکړي چې نوی راکړي چې نوی کتاب راکړي په دې باندې وسایلو خبرې نه نو هغې سره بیا دغه داسې د پښتنو که فنکار دی او که شاعر دی هغه د دې خبرو سره ډېر مخکې دی دلته د وسایلو د سندرغاړي په لحاظ سره چې کوم دي تاسو زیاتره کلامونه چا ویلي ډېره ما زیات خپل ویلي دي زما یو کشر دی شاګردانو کې راځي
اوس هغه داسې لیک کوي چې زه چاته ویلم نه کړم چې دا زما شاګرد دی افتاب ګلبن. افتاب ګلبن ارچم کې هر سړی دی ځان له یار جوړ کړی دی د مینې نه بالکل یې کاروبار جوړ کړی دی. بالکل ډېر تکړه جنګ د دې هېر شوی وه. د دې نه علاوه د ګوهر شاعر امن، عزیز مانیروال، غمګین مایارې، فرمانوي ظهیر صاحب چې دا ما مخکې ویلي په دې ټولو کې مې بیا زیات چې دی زیات کلامونه بیا ما یا خپل ویلي دي یا مې له فرمانوي ظهیر صاحب ویلي دي. د دې فرمانوي ظهیر صاحب تاسو لکه ډېر زیات کلامونه ما د دې ویلي دي بلکې اوس مې مولې یو دوه کړي دي نو ډېر زر راتلو والي اوس مې مولې کړي دي. فرمانوي ظهیر صاحب خو به زه ته ووایم چې الله دې وبخي وفات د خو شاعر او فنکار چېرته دی مړ کېږي دوی چېرته دی دوی خو د خپل ولس د خپلو مینانو په زړونو کې اوسېږي. دا خلک چې دی نو دا د سترګو په لار کېږي خو کېږي نه. او بل د ظهیر صاحب به زه دا خوشقسمتي وګڼم چې لکه دوی کمتې دی چې په یو شاعر پسې په شاته کار وشي هغه به هم د هغه په اولاد کې یا به د هغه په اولاد کې یا به په روحو کې داسې څوک لیکوال وي نو هغوی به دا کار کوي. خو د ظهیر صاحب دا خوشقسمتي ده چې د هغه په روحو کې لیکوال شاعر نشته خو دومره ادبزو کوي هغه چې په ظهیر صاحب پسې هغوی خپل کار چې دی نو جاري ساتي. لکه دی په ما باندې اوس هم دا کلامونه چې څومره د هغوی د وفات نه بعد ولیدل شو دا د هغوی خپل یو کشر ورور دی سیار احمد صاحب لکه د هغوی په تو باندې او د هغوی په وس دس باندې لکه دا چیرونه ما وویل د سیار احمد صاحب نو ډېر خوشقسمته دی او اوس خو دا دنیا ښکلي ژوند تېر کړی لکه د ورونو یې دومره خیال ساتلی وه چې داسې سختې ورځې یې نه ورکړې او خدای دې ولاغه جانم پرستی کړي او خدای دې ولې نور له نور هم اوس دس ورکړي چې دا شاندي وکړي دا خپل کار چې دی جاري ساتي. ډېر خلک داسې چې که هغوی د سندرغاړي په لحاظ یا د شاعر په لحاظ باندې که نه هغوی اکثر چې یا وفات شي کتاب پیل شي نو چې دا خو نه پکار دی چې کم از کم لکه هغه وساست داسې شروع وي چې هغه دغه روان وي. خو دې ځای کې ستا د خبرې سره هم زه اتفاق کوم خو دلته کې یو بدنصیبي بله هم ده زمونږ د خطه کې د پښتونخوا خبره به نه کوم بلکې د ټول ملک پاکستان خبره به وکړم. هغه پښتو یو شعر دی ویلي چې ژوندی وم ویشتم به مو په کاڼو اوس مې څه له ښکلوې لکه برکاڼو. نو ډېر خلک چې دي نو هغه دغه شانتې بیا د مرګ نه پس هم درانه شوي دي. ستا د خبره کې هم ځای شته خو چې چا بیا د زړه نه او په حقه سچه باندې کار کړی دی یا د ادب په حواله دی یا د موسیقۍ په حواله دی نو هغوی بیا د وفات نه پس هم د هغې نه خود غرور نوم ورکوي. یقینا چې دغه یو کلام ډېر زیات مشهور دی د ځوانۍ غرور دې مات شه او د مستۍ جام دې نسکور شه چې زما په خیرو کېږي زندګي در پورې وشه. دا به د هغوی په اواز کې مونږ نه اورو. صحیح صاحب د ځوانۍ غرور دې مات شه د مستۍ جام دې نسکور شه که زما په خیرو کېږي زندگی در پورې ورشه. دا عوام تاسو وینئ د تړون ټي په شیشه باندې نو دوی ته څه ویل غواړئ راته؟ یاره زه نن سبا د پاکستان نه په کومه دنیا کې چې کومه مسله راغلې ده د کرونا په حواله باندې زه به دې په حواله خبره وکړم چې دې خوا روزګار هم ضروري شي دی. بلکل ځکه زمونږ د مل زیاته طبقه چې ده نو دا مزدورکاره د غریبانان دي خو لومړی ژوند پکار دی چې یو انسان سره ژوند دي او صحت یې نو بیا د هغې دپاره روزګار او د هغې دپاره د غذا ضرورت وي نو لږ احتیاط وکړئ دا کارونه پیسې ګټل دا موږ ټول عمر کوو او په خصوصي توګه بیا هغه د وس خاوندانو ته ویم چې د چا وس کېږي د حکومت به هر چاته یا رسیدي شي یا به نه شي
چې د چا وس کېږي او د هغوی په خوا کې په چا پیرچل کې یا داسې په تعلق یارانه دوستانه کې کوم بې وسه سړي نو د هغه د خیال وساتي د هغه ضرورتونه دې پوره کړي او که دې هغوی په خپلو خوشحالیو کې هغوی باقاعده ځان سره شریک کړي. بس زما دغه میسج دی چې هر ځای کې الله مخاد آباد او ودان ساتي. ګرانو مینوالو پروګرام ورک منظرونه په ننني پروګرام کې موږ سره ساجد اوان صاحب مشر میلمه هغه ډېرې ښایسته خبرې وکړې تاسو واورېدې. دکه شنوار په وار چې کوم ملګري اکټران دي شاعران دي سندرغاړي دي د هغوی سره زموږ مرکې شروع دي. ډېره مننه په لوی الله سپارم. خاص کر مسافر چې کوم دي د ځان ډېر خیال ساتئ. څنګه چې ساجد اوان صاحب وویل چې کوم کرونا وایرس راغلی دی د دې سره تاسو ودرېږئ دغه پرمختګ وکړئ. ډېره مننه. الله مخاد آباد ساته بریالي اوسئ چې هر ځای کې خوشحاله او آباد اوسئ. والسلام.